قسم دې زنن مومندو کې چیلنج کوم زما ما ته څوک یو پچپرې د مشر نه تر کشر پورې وخی چې 2 منټه ویډیو ورکړي آډیو ورکړي یو کلیپ ورکړي هغه مذمت کړي وي هغه براءت کړي وي یعنی زماره پیغمبر ذات دومره مظلوم شو چې ستاسو مشر نه نعوذ بالله د حیثیت کم وګرځیدو ودا هر څه در سره مونږ د دې نه انکار نه کوو مونږ برکات هم مونږ کرامات هم الحمدلله زمونږ تعلق علماء دیوبند سره دی مونږ اعتدال والا یو مونږ کرامات هم مونږ برکات هم اوس کوئی وړل پکې راځه هغه مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات هم نه هغه مونږ د نبی علیہ السلام مور پلار هم نه منو هغه وی کله راته نبی ویل بیا مونږ د عمر وی بیا مونږ د محمد رسول الله نامم نه غستی ګستاخی انتها وا یقینا زمونږ عقیده ده د پیغمبر د نبوت نه مخکې د پیغمبر ذات پنن ضروري توجه شته د پیغمبر د نبوت نه مخکې د پیغمبر ذات منل ضروري وي هر پیغمبر خپل قوم ته چې کله خپل نبوت پیش کړي ورته وی لبستو فیکم عمره هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا ما بتاسو کی د ژوند یو لوی حصہ تیر کړل زم څنګه بیا منتما پیغمبر د خپل نبوت نه مخکې خپل ذات پیش کړی دی تر څو چې پیغمبر ذات نه منل شوی د پیغمبر نبوت نشي منل کېږي قسمت انبیاء باندې زموږ کتابونو کې راځي مستقل عقیده راځي اورېدلې مو دغه خبرې کې نه اورېدلې او زه افسوس سره دې خپلو کې چې اختلاف راغی دغه پنځه خپلو کې چې اختلاف راغی څو کاله مخکې مشر نه واخله تر کشر پورې هر یو د منیر شاکر خلاف ویډیو ورکوله آډیو ورکوله بیان یې ورکو تحریر یې ورکو موږ ورته خوش آمدید ویلي وو موږ ویلي وو د دغه منکرین حدیث هغوی حوصله شکني ورکوي لیکن نن چې د پیغمبر د ذات نه سره راغله د دې د مشر خبره چې راغلې وه به هر یو ویډیو هم کول کتاب هم لیکو تحریر هم لیکو لیکن کله چې د محمد رسول الله د دواړو جهانو د سردار خبره راغله منیر شاکر د هغې ګستاخي وکړله قسم دی زنن مومندو کې چیلنج کوم زما ما ته څوک یو پچپرې د مشر نه تر کشر پورې وښی چې 2 منټه ویډیو ورکړي آډیو ورکړي یو کلیپ یې ورکړي هغې مذمت کړی وي هغې براءت کړی وي یعنې زما د پیغمبر ذات دومره مظلوم شو چې ستا د مشر نه نعوذ بالله د هغې حیثیت کم وګرځېدو